موږ د ټول نه مخکې د ایف سی کمانډنټ صلاح الدین صاحب ډېره شکریه ادا کوو. بیا دلته چې کوم هغې دی رفعت صاحب ډېره شکریه ادا کوو. ډېر ښه انتظامات یې کړي وو، سیکورټي ډېر ښه انتظامات وو. دلته موږ مخکې وړوکي وو چې دا ګراوند کلو وو او تلو به کیل به کولو. نو اوس موږ ډېر هغه یو خوشحال یو چې که موږ یې پکې ونه کړو، خو اوس موږ بچي دي ور یارونه به وي دا به پکې کیل کوي. بل دلته کې شاهد افریدي سټیډیم دی، بس هغه لږ هغه یې پکې کړی، اوس پکې شی هم نشته دی، نه پکې کیل هغه دی جوګه دی، نه پکې هغه دی هماغه شونته تیږې و هغه پکې پراتې دي. ډېره د خوشحالۍ خبره یو خو به د خلک نه شو د هغه نه بعد شي پې دلته به مصروف وي، بل خلکو به دا ټینشن و د هغه کام شي. دی نه اوس دلته خلک غلي ټولو خلکو ته خوند واخیستو، نو اوس د کیل کسي دا به اوس ته مزدګار المخوم پرې کازو پرې دا کیل ختمیږي یا تل مخوم پرې، نو خلک به دلته مصروف وي، بیا به خپلو کلیو لڅي. زه خو به د دغه ایف سی کم میجر صاحب چې دی او کوم سکیورټي رو دغه له زه مبارکباد ورکوم او ویسا چې کوم د شلبار خدمت خال کمیټي رو ډېره مننه او ډېره شکریه یې موږ بیا ادا کړو چې دمره ښه پیغام او ښه کور یو کو. پهله ځل ایف سی ګراوند د 2009 نه بعد دا یو ښه پیغام دی لوکې دپاره او امن دپاره و د راون کل دپاره چې خلکو له دا پته ولګېږي چې بوړه کې امن بحال شو. کمیونټونه د لوکې دپاره د موږ د لوکې دپاره ډېر کول پکور ځکه دي چې موږ په لوکه کې کم حالات تیر شوي دي چې هغه خلک ویر کړي او د کلونو طرف او د تعلیم د طرف ته توجه ویر کړي. ایف سی ولای صاحب ته دا خبره کوم چې ایف سی ولای داسې محکمه دو چې ډېره بیا زوره محکمه دو او ډېر یو ښه خلطي او دلته ډېر ښه کردار دی او خلط ډېر خوشحال دي. موږ یې ډېره مننه او ډېره شکریه د میجر صاحب ادا کوو چې دا کور یې وکړو او دومره غاټه سکیورټي موږ له راکړه.